د ولسمشر غني په پیغام کې مهم ټکي څه دي؟ ولسمشر محمد اشرف غني په یو بېساري او توندو الفاظو پیغام کې وړمه ورځ د حکومت مشروعیت، ملي هویت او په افغانستان کې د اوسني بحران په اړه ځینې بنسټیز ټکي بیان کړل. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان د ولسمشر په پیغام کې مهم ټکي څه دي؟ محمد اشرف غني په یو بېساري او توندو الفاظو پیغام کې وړمه ورځ د واکمنۍ مشروعیت، ملي هویت او په افغانستان کې د اوسني بحران په اړه ځینې بنسټیز ټکي څرګند کړل. د هغه په پیغام کې د اوسنۍ افغان واکمنۍ د مشر وروستیو ادعاو ته مستقیم ځواب هم شته. لومړی، واکمني د شخصي وفادارۍ، دوستۍ یا مذهبي شعارونو له لارې نشي بدلیدلی. غني ټینګار کوي چې حکومتولي د قانون، حساب ورکونې، عدالت، ملي امنیت او د خلکو د ارادې له مخې تعریفېږي، نه د شخصي شبکو، ملګرتیا یا نارسمي واک له مخې. نوموړی په مستقیم ډول د اوسنۍ واکمنۍ د مشر دا نظر ردوي چې حکومت یوازې ځاني نفوذ یا مذهبي ادعاو سره جوړېدلی شي. دویم، د فساد، جبر او قومي تعصب غندنه. محمد اشرف غني په خپل پیغام کې وایي چې د یو ملت ویجاړول د خلکو د وژلو، د هیواد د ویجاړولو، فساد، رشوت، جبر، قومي تبعیض او له حقونو سرغړونې سره پیلېږي. هغه استدلال کوي چې دا ډول چارې د اسلامي یا سیاسي مشروعیت لپاره هر ډول ادعا باطلوي. دریم، د خلکو لپاره د کابل د اوسنۍ واکمنۍ د مشر ازموینې روښانه رد. غني د نوموړي د وروستي بیان په ځواب کې چې خلک باید د دوی حکومت وڅېړي او نمرې ورکړي، وایي چې افغانانو ته داسې سیستم درجه یا اعتبار نه لري، هیڅ امنیت، هیڅ حقونه او هیڅ مشروع حکومتداري ونه لري. د هغه په باور د اوسنۍ افغان واکمنۍ شرایط، ویره، جبر، اقتصادي سقوط د مخه د دې ازموینې پایلې څرګندوي. څلورم، د افغانستان د ثبات او سیمه ایز خطر د سقوط په اړه خبرداری. نوموړی استدلال کوي چې افغانستان له دغو خطرناکو ترکیبونو سره مخ دی: بشري سقوط، د ټولنیز درز ژوروالی، اقتصادي فلج، مخ پر زیاتیدونکې تشه چې د پاکستان په شمول ټوله سیمه ګواښي. دی په ګوته کوي چې د کابل اوسنۍ ناسمه واکمني د بېسارې بېثباتۍ او ډله ایزې بېځایه کېدو لامل شوې ده. پنځم، د ملي چوکاټ او د افغانستان د راتلونکي روښانه تعریف غوښتنه. غني وایي چې افغانستان یو روښانه ملي لید ته اړتیا لري چې پر دغو ستنو جوړ شوی وي: د اساسي قانون مشروعیت، له نړۍ سره متوازنې اړیکې، یو داسې سیستم چې حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي کړي، جامع ملي هویت. نوموړی وایي چې اوسنۍ واکمنۍ داسې کوم ملي چوکاټ نه لري. شپږم، پر اوږدمهاله سولې ټینګار، نه تحمیلي واکمني. هغه ټینګار کوي چې دوامداره سوله اجماع، قانونیت او ګډون ته اړتیا لري، نه زور ته. دی ټینګار کوي چې رښتینی ثبات په سیاسي شمولیت کې دی، نه د واک په انحصار کې. اووم، غني د ملي حل لارې لپاره د مرستې او تیاري وړاندیز کوي. نوموړی وایي چې د ځان لپاره هیڅ نه غواړي، خو د افغانستان د پرمختګ لپاره د خپل تخصص، لارښوونې او ملاتړ کارولو ته لیوال دی. غني دا د خلکو او افغان ملت لپاره د خپل ځان مسؤلیت ګڼي او ټینګار کوي چې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات له هڅو لاس نه اخلي. اتم، له افغانانو غوښتنه چې د خپل راتلونکي لپاره فکر وکړي او مسؤلیت ومني. غني په افغانستان او بهر کې له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې تیرو تېروتنو ته متوجه شي، اوسنی بحران دره کړي او پر ګډ ملي هدف سره ټول شي. هغه ټینګار کوي چې د افغانستان راتلونکی له صادقانه ځاني انعکاس او ډله ایز ګډون پرته نشي جوړېدلی. نهم، د خپلو پالیسیو د پایلو په اړه پاکستان ته پیغام. غني یادونه کوي چې پاکستان اوس د افغانستان د کړکېچ منفي خپرېدو یعنې بېثباتۍ، افراطیت او داخلي فشار سره مخ دی. هغه وړاندیزوي چې پاکستان هم باید پر خپل چلند بیا غور وکړي، ځکه چې دواړه هیوادونه اوس د تیرو پریکړو له پایلو رنځېږي. لسم، د راتلونکي جوړولو لپاره له تیرو د زده کړې اهمیت.
هغه ټینګار کوي چې افغانستان باید د تاریخ په متوازن پوهاوي سره مخ پر وړاندې لاړ شي، نه د تیرو غلطیو تکرار سره، او نه هم اوسني بحران ته اجازه ورکړي چې خپل راتلونکی تعریف کړي. د ده په خبره یوازې له تاریخي حقایقو سره د مقابلې لپاره افغانان کولی شي یو باثباته ټول شموله سیاسي لاره رامنځته کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.